السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، یو ډیره ضروری او ډیره اهم مسله ده. آیا یو کس بغیر د ټوپۍ نه مونځ کوي، د لپاره دغه مونځ جایز دی او که نه؟ ګران کتونکو، د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت مبارک دي چې په مانځه کې پټکې په سر ول یا ټوپۍ په سر ول، دا د هغوی مبارکانو سنت دي. او بل د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی چې کوم یو انسان په زمانه د فساد کې زما یو سنت ژوندی کی، الله جل شانه به دغه انسان ته د سر شهیدانو قدر اجر او ثواب ور نصیب کی. نو موږ تاسو له پکار دي چې د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دې سنت باندې عمل وکړو. د هغې نه وروستو حضرت امام شاه احمد رضا خان فاضل بریلوي رحمت الله تعالی علیه مبارک دغه مسله په خپله فتاوی رضیه جلد نمبر 100 صفحه نمبر 389 کې دا رانقل کړی دو چې دې دپاره یې 3 صورتونه ذکر کړي دي. اول نمبر هغه صورت دی چې کله یو مونځګزار دغه ټوپۍ په مونځ کې په دې نیت باندې نه په سروي چې هغه په دغه مونځ کې خشوع خضوع حاصلوي، او هغه دا نیت وي چې دغه ټوپۍ د وجې نه زما دغه مونځ کې خشوع خضوع نه رادرومي، نو په دې نیت باندې دغه انسان په خپل مونځ کې ټوپۍ، دغه مونځګزار په خپل مونځ کې ټوپۍ په سر نه کي، نو دغه مونځ د لپاره دا جایز دی. دویم نمبر هغه صورت دی چې کله یو مونځګزار په دغه مونځ کې ټوپۍ د خپلې سستۍ د وجې نه، د خپل لټوالي د وجې نه دغه مونځګزار دغه ټوپۍ په خپل مونځ کې په سر نه کي، نو دغه صحابي مبارک فرمایي چې دغه مونځ د لپاره دا مکروه دی. او دا مسله چې بهر شریعت هم راغستې ده چې هغه مبارک فرمایي چې دغه انسان د پاره دغه مونځ مکروهي تنزیهي ګرځېږي. او دریم نمبر هغه صورت دی چې کله یو انسان دغه مونځ کې ټوپۍ په دې وجه باندې نه سروي چې دغه مونځ ورته یو سپک څیز ګڼل شي، دغه مونځ ورته چې دی یو کمزوری شی ګڼل شي، په دې وجه باندې دغه مونځګزار دغه مونځ د پاره ټوپۍ نه په سروي، نو حضرت امام شاه احمد رضا خان فاضل بریلوي رحمت الله تعالی علیه مبارک په دغه فتاوه کې لیکي چې دغه انسان کافر شو. نو یعنی دغه مونځ کې دغه ټوپۍ نه په سرولو لپاره چې 3 صورتونه دي، چې اولنی نمبر صورت هغه جایز دی، او دغه دویم نمبر هغه مکروه دی، او دغه دریم نمبر کې انسان کفر ته رسیږي. نو موږ تاسو ټول له پکار دي چې هر مونځ کې موږ تاسو د حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه سنت ژوندی کوو، او په هر مونځ کې موږ تاسو دغه ښکلی سنت دغه پټکۍ وهو، او که د پټکي وس او طاقت هم نه وي نو موږ تاسو له پکار دي چې په هر مونځ کې موږ تاسو ټوپۍ په سر کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.